امام د نړۍ د علم الحديث جبل د حديث د شان عجب صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. دا نظم دا امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى په مدح کې وړاندې کیږي په आवाज او کلام د یاسر التنویر. امام د نړۍ د علم الحديث جبل د حديث د شان عجب صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. عجيب تراجم او عجيب رواية خستا استدلال او عجيب دراية دقيق جوابات د حديث العلل خستا استنباط ورسرا فقاهت د ډیر زکاوت او نبوغ نمونا خاوند تقوى علمية ديانت قدوات الحفاظ قٹ لقب لما خط إلا بماء الذهب. امام د نړۍ د علم الحديث جبل د حديث د شان عجب صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. يو غرو د علم په زهد سنبال خاوند انصاف او د ډیر اعتدال الله ورکړ ډیر زیات بصیرت د علم ډګر کې نه څوک سیال امت ته پری خود ډیر تألیفات چې هر یو تصنیف د ډکل کمال صحیح الجامع تحفه د رب لما خط الا بماء الذهب. امام د نړۍ د علم الحديث جبل د حديث د شان عجب صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. د علم طلب کی ویست وزار قبول پر ځان تکالیف کړل بشمار موصوف په تقوا او په ډیر عاجزۍ لري هر قول قبولیت اعتبار اخلاص شجاعت لا حیا ډک مزاج یاسر تنویر چارم د دوی د ژوند لار اخلاص شجاعت لا حیا ډک مزاج یاسر تنویر چارم د دوی د ژوند لار کوم مدام احترام او ادب لما خط إلا بماء الذهب. امام د نړۍ د علم الحديث جبل د حديث د شان عجب صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب.
بماء لما خط إلا بماء الذهب.